والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات مکی سورت ہے. والعادیات قسم دے پمنڈے وہن کے وسنے بوندے دو بہند پرشار سرا فالموریات بیا استن کے دے اور دے قادن پواہل دن کن سرا فالمغیرات بیا حمل کوین کے دے سبان دے سبو پواخت شے فاثرنا بیا پورتا کوي بیا چگوي به پدغ وقت ناکان دیڑا ووسطنا بیا مانستورنا نوزي به پدغ حالت جمعان ڈال دے دشمن تا پدی پنزی آیاتنے کے اللہ رب العزت قسم وخوڑا ان الانسان چبشک انسان ربه در رب خپل لکنود دیر نشکر دای و انه او بشک دغ انسان علا ذالک پد نشکر بنده لشهید خامخا گواه دای کلش سوچ وکی نو دی بوی چې رشتیا چې ناشکر هر انسان کا سوچ وکی یقینا ډیر ناشکر ده وإنه أبشك دغ إنسان لحب الخير فمن دي ملك شداي لشديد خامخا ساختاي أفلا يعلمو ایا نو هغه نه پیژني هغه وخت اذا کلا بعثر چرو چکړی شي ما هغه څه په القبور چې په قبرونو کې دي هغه حالت دی سوچ و سمجھ نکوي چې کله د قبرونو نه خلق رو چک شي وحصل او رو بهر کړی شي ما هغه څه په صدور چې په سینې کې دي ان بشک ربهم رب دې غي بهم په غي بونده یوم اذن په غریز بونده لا خبير خامخا خبردار وي.